په لومړي ځل له افغانستان څخه عراق هیواد ته کوم صادرات وشول ویډیو وګورئ او د ویډیو په اخره کې مو خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ او سوله افغان چینل در سره سبسکرایب کړئ د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي چې افغانستان د لومړي ځل لپاره 1,800,000 بوتله سیروم عراق ته صادر کړل. خبر زیاتوي چې د ملي شفا پرستامول د سیروم جوړولو فابریکې نن د شاوخوا $6,000 په ارزښت عراق ته د سیرومو صادرات وکړل. د راپور له مخې دغه فابریکه په کال کې د 43 میلیونه او 200,000 بوتله سیروم او 80 میلیونه پیچکاریو د تولید وړتیا لري. په راپور کې همدارا زیاته شوې ده چې په دې فابریکه کې 350 فارماسیستان، کیمیا پوهان، مایکروبیولوژیستان او لسګونه کسان پکې په کار بوخت دي. که څه هم په افغانستان کې تر دې وړاندې د سیروم د تولید کارخونې وي، خو د لومړی ځل دی چې افغانستان په دې برخه کې صادرات کوي. په افغانستان کې د سیروم د تولید لومړی کارخونه په 2020 کال کې د $1 میلیون په ارزښت د هرات په صنعتي ښارګوټي کې پرانیستل شو. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم په کابل کې د $25 میلیونه په ارزښت د سیرومو یوه فابریکه پرانیستل شوه چې په هر یو ساعت کې لږ تر لږه 110,000 پاکټه سیروم تولیدوي. سره له دې چې د ورته فابریکو په جوړېدو سره زرګونو کسانو ته کاري زمینې برابرېږي، خو په هیواد کې اقتصادي ناورین د برېښنا نشتون او لوړې مالیې کارخونې لرونکي له ستونزو سره مخ کړي دي او دوی له طالبانو څخه غواړي چې هم د دوی ته د برېښنا زمینه برابره کړي او هم ورته مالیاتو کې کمښت راولي ترڅو دوی لا ډېر فعالیتونه ترسره کړي.